یا ښځې تا ته ښه پته ده چې جمع دی چې سهار دې راله بوټان راکړی وی او څادر راکړی وی نو اوس په راله یخ نه کېدو د یخه شوشکېږم او که نه ای سړي زه ستا نوکره یم یا ښځې ما کله ویلې چې ته زما نوکره یې لږ یا خو داسې لکه زه چې ستا نوکره یم اوهو د وړې خبرې نه دې غټه خبره جوړه کړه ما خو صرف دومره ووې چې بوټان او څادر دې راله راکړی وی نو یخ به راله نه کېدو یا سړیه زه څه جادوګره خو نه یم چې دله پخې کمه اوړه دله واغې کمه او که واړه دله سنبال کمه یا ښځې ته چېرته په خلاره خبره نه شې کولی ای سړیه ستاسو دا کارونه د قلارې د خبرو کولو نه دي اوهو وایم دماغ مې نور مه شاټ کوه دوکان ته ګاهک راغلی دی زنانه دي او دوی ته مې پرېږده لږه سړیه زه د باندې ښه پوهېږم چې د پردو ښځو سره دې ګپونه شروع کړي زه اوس ورور ته فون وکړم او را به شي ما به درنه بوځي او تا به راکاږي بند که دا موبایل بند که دا خو سمه بلا ده بلا نو ښه زه اوس بلا شوم د اوسه پور به دې راپسې په کوڅو کې شپېلې وهل او چې واده شوم د مور دې هم بدې شمه او ستا هم بدې شمه بند که دا موبایل بند که یا الله دا خو سمه بلا ده بلا یا ماما کو دغه ځای د میټینګ ختم شي نو راشه زموږ سره سیټینګ وکړه او موږ سامان وښیه او در پاسمه لږ صبر وکړئ ماما دا ګلدانې به څو دي کمې ګلدانې دله درکړم ترورې یا به سترګو شمکور شي زه خو لا یو ماشومه جینۍ یم زما خو لا واده هم نه دی شی ممي دا څه بېوقوفه دوکاندار دی راځئ چې بل دوکان ته ځو راځئ چې ځو امي د سسته باچا نه به یې واخلو تاسو خو وایئ چې زما واده نه دی شوی او دا جینۍ د تممې وایي یا به سترګو شمکور شي زه درېیم واده یادوم دوه خاوندان مې مخکې مړه دي دا خو به داسې شي لکه په زړه رشکه باندې چې نوي باډي وتړې خو زه خیر زما پکې څه ویم دی څه وپکار دي چې درکړم دله ډېر ګپ مه پرې کوه دا مخامخ ګلدانې به څو دي کمې ګلدانې دا مخامخ دا ګلدانې خو په 1200 روپۍ راغلي خو 1300 روپۍ ورته ووایه او جایز ګټه ترې وکړه ولې چې په دې کې برکت وي دا به تاسو ته جایز ریټ ولګي په 1300 روپۍ به ته ولګي دا ماما بیه پکې کوو ښه نه که نه د بیې پکې څه پاتې نه دي ما ته بلکل جایز ریټ ویلی دی بیه وکړه او په 500 یې راته ولګوه ښه داسې چل به وکړو که نه چې په 1250 روپۍ به راته ولګي آخري ریټ به دی او صرف او صرف 50 روپۍ به راته بخی ته خو له منډه ریټ نه کوې سم ګران پوه شئ دا مې ته بلکل جایز ریټ وي آخري ریټ 50 روپۍ به راته صرف بخی او راځئ جینۍ چې بل دوکان ته ځو راځئ چې ځو امي د سسته باچا نه به یې واخلو ستاسو خوښه ده نو ځئ جو ځئ جایز ګټه د چا نه کوې جو هغه وایي دا ناجایزه کوي او چې ناجایزه کوې بیا وایي دا جایزه کوي السلام علیکم مرګري وعلیکم السلام امیر صاحب راځئ جی راځئ خی د ګلدانو دا ویښونه په څو دي یاره دا ویښونه یادوي جی نور واحده بنده اوس د هغې یو ګاهک ته په 1250 روپۍ وې او درته وې ناجایزه کې او پرېښود ولاړو نوی دوکاندار او نوی ټریک استعمال کا ښه ډېر ګران یې ورته ووایه دا به تاسو ته امیر صاحب په 2200 روپۍ ولګي د خیره سره ورور مې لږه ګزاره وکړه یار دا ریټ لږ کم کړه که نه او که یاره غریبي ده مړه دا ریټ لږ کم ووایه یار ډېر تېز ریټ یې ووایي امیر صاحب ډېر ښکلی سړی او دا به درته په 2000 روپۍ اخري ولګي د خیره سره لږه نوره ګزاره وکړه دا ریټ ډېر تېز دی مړه نه جي که نه دومره پکې څه نشته خو خیر تاسو خپله بیه ووایئ که ما ته پکې وارئ او پیدا پکې جو در به یې که موږ هم دغه 100 روپو ته ناست یو یا سړیه 1500 روپۍ ورته ووایه زیات یې ورته مه وایه یاره ورور مې په 1500 روپۍ باندې راکړه یاره امیر صاحبو نه ستا او نه زما په منځ باندې مې کوجو په 1800 روپۍ به ته ولګي د خیره سره یاره مرګري ګزاره وکړه په دې 1700 روپۍ راکړه امیر صاحبو ډېر ښکلی سړی او څه منې ستا نه لږ مخکې مې په 1800 ورنه کو خو تاله به یې زه په 1700 روپۍ درکړم تاسو لږ کښېنئ او زه به دا ویښونه چې کوم دي دا پیک کړم او تاسو له به بهترین چای مو ویم ټیک ده کښېنه راځه یا سړیه ډېر ارزان دوکاندار دی بیا به دله راځو د خیره مرګري دې څه کار دی که نه چې دا ګلدانې ډېرې ښه راکړې نور ګاهک به زم انشاءالله راورمه خو زموږ سره به ګزاره کوې غوره ولې نه امیر صاحب هر ټیم راتلی شي دا ستاسو خپل دوکان دی او دا چای راوړه که چای والا امیر صاحب دا والی یاره ډېره مننه مونږ لاړو یاره انشاءالله ستا دوکان ته بیا هم راځو الله په امان راځئ خپل دوکان دی ستاسو صحیح ده صحیح ده تاسو تلی شئ جي ځئ
مامونده او ایله بوستي ومونده نوې دکاندار وي په چل نه پوه دی او ایله په چل رالی دی خلکو ته چې جایز ریټ وې نو وایي ناجایزه وې ناجایزه وې او چې کله یې الاله نو بیا وایي شمخه دکاندار دی ای تففیر رحمت شاه ماما غبرک ډسبین به د سره یي هغه خو خورې اوس لږ ساعت مخکې ختم شو خو زما د ګاونډي سره شته او د هغه نه دلالم تاسو دې بینچ ته کښېنئ ښه صحیح ده ته یې راواله بارې زموږ تادي ده جواد خان تا ته خو پته ده چې کارونه نشته او کمیټیانې ډېرې زیاتې دي خو سړی د ګریوان نه نیسه او دوکان ته یې رادننه کوه ځکه چې ګرانې خرچې دي او که نه یار ګرانې ده الله دې خیر کړي نشانه ګاک راته ناسته هغه برق غونته کې ډسبین نه ستا سره خو نشته شته روم شته راکړه یو دانه دا واله په سره ټي بولېږي دا دا خو به تا ته 500 ولګي ځکه 450 راځي بالکل ټیک ده زه صحیح ده ګاک راته ناسته 100 روپۍ راوړم ښه زموږ ټیم دغه 50 دی نه خورې ته وګوره دا یو دی او دا دی په 100 روپۍ درکو دا ته منې داسې زندق دکاندار دی که نه اډو بیه کوي نو وایي په 1200 یې خرڅو نو ما ورته وویل دا خو زموږ خپلې زنانې دي پوه شوې ځي راځي نو بیا یې راسره ریټ مې ټوکو او په 1000 روپۍ مې ته راوستو ډېر زندق دی که نه زهی بخیر دی زموږ خو ته هسې ضرورت و پیسې دله درکوم خوشحاله یې پې یا پروردګاره ثابت او ورځ تېره شوه او یو ګاک رانغی او یو دا مخامخ دکاندار دی چې داسې ګڼه ده پې چې خلک ځي او ننوځي پکې یا پروردګاره نو اوس څه وکړمه ته ورغې یو ګاک ماک دې ځان ته راکینچوم که کینچو شي امیر صاحب هغه دی یا الله شکر دی یو زنانه او یو امیر صاحب دی راغی راځئ په دې دکان کې څه کمی دی هر شی پکې شته راځئ وګورئ چې څه وپکار یې وګورئ دا هر څه دي نو لکه دا خو ډېر رزیل دی زموږ د دکان ګاک ځان ته اړوي دی په پردي خیرات کې سپي په ډانګونه وایي ورېږه ګورو به چې څه وپکار یې وګورئ دا هر څه دي نو لکه وروره زه دې دا غځینې سې کومه او ته زما ګاک ته شپېلې وهې ته زما په رزق کې لتې وهې زمړه سړیه شوپړ موپړ دی هلته کې دي ما پکې څه لتې والي په خپل دکان کې دي ځانه شوپړ ګټه پوه شوې زما په دکان کې که د دې ګاک ته څه ووایې نو سرمن به درنه وباسم ته سرمن وې او زه به دا ګوړې وباسم رول مې راځي هغه دکان ته د ده د کاره بېدله هسې درکړم هسې راځئ راځئ ته دونه شی ګورې د دې نه پوه شوې زما راځه به د دې دکان نه وځي نو دا زما دکان ته راغلي دا زما ګاک دی راځم اوهو دکان ټول په قرضو کې روان دی 4560 روپۍ نروحید ته پاتې شوې 3000 روپۍ شینا ته پاتې شوې رینګ الو السلام علیکم رور مې زموږ ځای ته راځئ داسې کار به وکړئ چې سوات خوازخیلي ته راورسېدئ د چینار بابا تپوس به وکړئ په چینار بابا کې چې بیا تاسو تپوس وکړو د اکبرجان ټاور کوم ځای کې دی نو په اکبرجان ټاور کې زموږ په دویم چت دکان دی سوات KPK واین شاپینګ محل سینټر تاسو ته به شل کسه وښیي ډېره مننه السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر رور خیر دی او چې خیر دی رور مې د لیم بسو دی رور مې مخامې دی دا به درته ولګي په 4000 او 200 روپۍ نو تا ته به زه 200 پرېږدم ته به 4000 راکړې ته به پرې خوشحاله ټیک ده وروره دا موږ پېښور ته لیږو که خوښ یې نه شو نو بیا به یې واپس ایلې یا وروره دا چینه شی نه دي مخکې هم زموږ نه نه اخلي کوړې ستا مخامخ دي خو یو خبره مې وره چې واپسې بیا نشته وره او صفا خبره مې ته وکړه واپسې بیا نشته تابیدار رول مې شپږ کاله پسې هم راوړی شي هر ټایم یې علم چې لږ زنګ هم شي که نه پروا نشته دا ستاسو خپل ځای دی هر ټایم یې راوړی شي که انشاءالله تعالی لیمپونه مې درکړو خوشحاله به پیې ټیک ده وروره ما دې بند کړه خوښ یې نه و نو بیا واپس ته راوړم ما دا پیسې والا السلام علیکم وعلیکم السلام رور مې بخیر علي خیر دی خیر دی جی وروره لیمپونه مې راوړو خوښ یې نه شو پیسې رالګه یرور مې تا ته ما واپسې ویل وه خو د پیسو ذکر مې تا ته نه و کړی نو اوس به څه کوم اوس په داسې چل وکړې رور مې چې دا لیمپونه به دلته کې کېدي که چا واخیستو چې ستا روپۍ دي زه به یې دله درکړم
یرورا تا خو دا زه واپس کوم اوس څنګه واپس کې تاسو ګڼه کپانځي په دې ځای به پرته او مال پیسې برابر کې سبا بازار راځم یرو راځه ځه پراته به ځه چې کله خرڅ شوستا مال له پروت پیسې وسته ځه سر بازار ان شاء الله تعالی او خرڅ پېښې ځه مړه ځه مړه ځانو کار کتلې په ټول عمر کې یو شی والے او بیا په کور کې ساریږي نه خو ټرته ورا خوشي ټرته ورا خوشي خو لکه کې دی کنه ځانو کار کتلې مړه مرګ لم خرچه کنه ځه نه خرچه بل ورځ بیا راشه ځه زه قصه ختمه مړه تر روزانه را خوشي سړیا یرو زمو لم خرچه کنه یارورا نه ده خرشوي کنه چې خرشو نو هم ستا به خرشي زمونږ پکې څه فایده نشته یرو لم ده خرڅ کړی کنه زمړه تاسو کوی مرغه سیدا نه ده خرشوي زه بل ورځ براشي ځه ورکېږه مړه اگر لم خرچه دی کنه یارورا ته خو په ملاست رااله خو دا لیمپونه ستا پراته دي او ما ته په مخه مو وایي چې خرشوي دي او خرشوي دي خو دې لیمپونو ته ګوره که دا ځای خالي و جو پوه شې چې لیمپونه خرشوي دي که نه خو چې دا پراته و جو بس پراته به ستا لیمپونه دي الله ځای خالي دی لیمپونه خرشوي دي سپیره کې سپیرو بای می کو راکو روپۍ لیمبو خرڅ کړی دي و د مسلمان بچیا خرشوي نه دي خو ما واړه غو بل کول نه رښتیا واړه بول می کول چې راله ماغه چاپټ کړیو ها چا کوالټي السلام علیکم مرګري وعلیکم السلام نور می دا بیگ پڅو ده مې سب دا بیگ پکار دی دا بیگ پکار دی په دې کې ډېر قسمونه دي په دې کې کچم شته مضبوط هم شته غټ هم شته واړه هم شته او ډېر ښه کمپنیان ورته مرګري په نورو خبرو نه پوهېږم خدا بیگ مې پکار دی یو 50 روپۍ حق لاله وګټه دا بیگ راکړه 50 روپۍ د نه حق لاله وګټم 50 روپۍ بس ټیک شو امیر صاحب داس چلو که 50 روپۍ مې د حق لاله وګټلې او 1000 روپۍ راکړه ها 1000 روپۍ او دغه پروت تجویز ها صحیح صرف 50 روپۍ مې د وګټلې ها حق لاله دا واله یاره ډیره مننه یاره ډیره مهرباني ډیره مننه چې به اوس کله وکنه نه لاړ یاره بس شته شي یاره دا بیل دی الله کو شته شي مهرباني زه سرنه خو مې د خیر سره 1500 روپۍ وګټلې نور واحده د لګ لالچ د وجبه خپل ټول مال حرام کې په خپل مال کې به د برکت ختم شي الله تعالی ته به څنګه مخامخ کېږي ځان د ګناهګار کو اوس هم وخت شته واپس شه امیر صاحب یو منټ لا ودرېږئ هو نور مې خیر خدای ولې نور مې خیر خدای امیر صاحب زه ستاسو نه معافي غواړم ولې خیر خدای امیر صاحب داسې چل دی چې دا بیگ کې ما ستاسو نه 50 نو 1500 روپۍ وګټلې او زه د خپل رزق په ځان باندې حرامول نه غواړم دا والے مال صرف 1500 روپۍ راکې زما حق 1500 کېږي او زه ستاسو نه معذرت غواړم ضرور مې شکر دې ستا ضمیر په دې ټیم کې ویښ شو او داسې خلک شته چې اوس هم په دې حرام باندې ګرځي حلال حرام نه کوي خو بس مسلمان لوټ کوي شکر دې چې ستا ضمیر په ټیم کې ویښ شو یا الله ستا لاک لاک شکر دې او داسې خلک خدای پاکه په دنیا کې ډېر کې بس چې حلال رزق خوري مرګ دې خیر چې تا څه جایز کړی حق ته واخله ما بس مال 1500 روپۍ مال راکا او زه ستاسو نه بیا معافي غواړم نه هیڅ خبر نه ده ورور مې هیڅ خبر نه ده